تاسو هم د موبایل د لایټ ولګوي داسې ستوري ستوري جوړ کړئ کنه لږ بخوندم مو کې د موبایل لایټ ولګوي صحیح ده کنه که تاسو چارجر چارجونه ختم شوي دي دانش صاحب نه ما خدا سړو کې غوندې بې دانش ما د دانش صاحب په احترام کې یوازې د وقاص اوږې به ډېرې تنکۍ وي چې دا دومره لوی غر او چت کې لہذا زه په خپله باندې دریځ ته رالمه د شیرنګل د مستې زرخیزې او شیرې درې دغه د ادبي دنیا ازمرې دا داسې اخوا دېخوا سړی نه دی د علم د غر څوکې په دې باندې ګواه دي که په نوي نسل کې چا د شعر روانه ژبه چا د نظم یو نوی انداز خپور کړی دی نو هغه هم دغه شخصیت دی بعضې خلک په لفظونو پسې منډې وهي او په بعضې خلکو پسې لفظونه منډې وهي د دغه شخصیت په احترام کې ستاسو دا سوړ سوړ اندازه دا غلی راټول کېناسته ته به وې که چېرته راشد ته مې پیره خبره کوله ما دی یو پیره چېرته تلو باجه ورته دی هغه ګاډي کې راټول ناسو نو تا به وې که په پیشو باندې چا یخې اوبه اړولې دي ما وې راشده ته د قام رول ماډل ته به ډېر چابک او نر کېنې دغه شخصیت ته به احتراما دومره د لاسونو پړقا ورکوئ چې نن نه یوازې چارباغ بلکې هغه ګلي باغ هغه خوازخیله تر سواته موږ دا احساس ورسو راغواړم په دغه شعرونو باندې په کومو شعرونو باندې چې سفر د ژوندانه چې مې روان ساتمه پیره یو څوک خو به نو خامخا جانان ساتمه پیره او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په ده خو زه د خپل زړګی ودان ساتمه پیره ستاسو په احترام کې په مینه کې پروفیسر بخزاده دانش ډېره مینه ورکوي جي ډېره مینه ورکوي مینه پکار ده احترام پکار دی چې دردانې پکې وبایللې د هغه خلکو په کنجکه جنگ دی نه نو په کومه نظریه ولاړې نه نو په کومه نظریه ولاړې په څه خبره دی هلکه جنگ دی او دا چې د کوچو په پیړو لویږي موږ به کړي خلاص د خپل سوکړکه جنگ دی او اقباله پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنگ دی ډېر زیات محترم اقبال شاکر صاحب ماته ګران افسر افغان زړه ته راتیر راشد خان سمیع الله ګران صاحب د دې مشاعرې منتظمینو د چارباغ او د سوات د خواوشا سیمو نه راغلي ډېرو ښکلو درنو خوږو میلمنو او مشرانو کشرانو امزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه ډېرې خبرې نه کوم زه اول مننه کوم د وقاص ډېرې زیاته مننه کوم د هغه سره د هغه د پوره ټیم ډېرې زیاته ستاینه کوم د همایون هم ډېرې زیاته ستاینه کوم د نعمان هم ډېرې زیاته ستاینه کوم دغه حفظ کرام او ابرز څنګه چې افغان وي دا زموږ دپاره ډېره ښکلې خبره ده چې د شعر او د جومات او د مدرسې او د حجرې په منځ کې د ډسټنس کم شي نو زه خوشحاله یم چې د دې تابعه کې دغه لکانو خپله پوره هڅه کړې نو هغوی ته لپاره ډېر زیات اپریسیشن بیا دویمه خبره ده چې مشاعره ډېره ښکلې وشوه د ماسپښین نه شروع شوې ده 2 بجې شوې ما ته خو پته وه چې د چارباغ مشاعره به تر ماښامه وي خو دا مې خیال نه و چې تاسو به په یخنۍ کې هم کښېنئ نو ډېره زیاته مننه مو کومه زما دویمه درېیمه ورځ ده په سوات کې سوات زما دویم کور دی بلکې زما خپل کور دی نو زه چې کله هم سوات ته راغلی زه تاسو ډېر زیات نازولی یم نو ستاسو د مینې هم ډېر زیاته مننه او ستاسو د مننې هم ډېر زیاته مننه په اخره کې یو ځل بیا زه د وقاص ستاینه کوم د دې مشاعرې هم ستاینه کوم او یقینا چې دومره ښکلې مشاعره دا به زه د خپل ژوند په یادګارو مشاعرو کې یوه مشاعره ګڼم نو ستاسو ډېره زیاته مننه یو څو شعرونه وایم بیا به یو څو نظمونه وایم او بیا دا مشاعره بختوره هم په دې هم ده چې په دې کې د برې افغانستان نه د برې پښتونخوا نه شاعرانو ګډون درلودو نو دا هم لویه خبره ده الله دې وکړي چې زمونږ مشاعرې هم دغه شانتې وي چې لر او بر پښتانه یو ځای ناست یو مونږ شعرونه وایو د غزل یو څو شعرونه دي چې کمزورې دې پیدا کړم په ګناه دې زورور کړم خالقه در نظار شم په رښتیا دې زورور کړم تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو تا څه ووې ته بیا ووې دا زړه مې څه ډاډه شو ښه ودې وي قربان دې شم وینا دې زورور کړم منو تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وکتل ته وګوره څه سا په ما کې راغله تا وخندل ته وخانده خندا دې زورور کړم د غزل یو څو شعرونه یم چې ورېږه صبر وکړه هغې ته وخت شته دی صحیح ده که نه زه به ماسپښین بډویګا مې ډمه ولیدل ته لږ وروسته ویم ښه اخیره کې به دغه ویم هغې ته به خپل ماحول را جوړ صحیح ده
ګران دی یو غزل غوښتنه کړې ما غویم چې دا چې خلک ورپسې دي کلیواله دا د دې دور فتنې دي کلیواله دا چې لارو کې پرتی دي کلیواله د یو لاس دي د بل خپې دي کلیواله ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې ما خو وی چې ته به کور ځان له ودان کې دا خو جوړي سمورچي دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله حق حیران یم په غاړه دي ټوپک دی او په لاس کې دي تسبیح دي کلیواله او دا چې موږ یې په کنډرو کې اوسېږو هغه پورې بنګلي دي کلیواله دا چې موږ یې په جونګړو کې اوسېږو هغه پورې بنګلي دي کلیواله او دا پنسې دي د پلکو د پاسه ټیک دي دا جامې خو دي اوږدې دي کلیواله یو څو نظمونه وایم ستا نه زار شم خالقه په تخلیق د مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دی بلها بل شان را تخکاری رښتیا بل شان را تخکاری والله بل شان را تخکاری په وړه خبره د تقویم کرخې ورانیږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډیر زر رنگ بدل کی چې انسان په دا شکی شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کیږي هر خواهش شو به حرمت چې په مصر کې نیلام شو هر دا سټیج باندې چې کوم مسکن دي دا لکه دغه ځای کې وشي نو که تصویر وباسي هم به خوند وکړي خبرې کوي هم به خوند وکړي بیا به ډېر خوند وکړي صحیح ده که نه د مشاعرې نه به سیاسي جلسه نه جوړو اوی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساس رسیرلې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بېتیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساس رسیرلې تاویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو در سمنم ما وی مرګ او ژوند له ده خو دا ماده توانایي دغه رڼا او دا سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی مرګ او ژوند له ده شاولي مننه ما وی مرګ او ژوند له ده خو دا ماده توانایي دغه رڼا او دا سیسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که در سمنم ما وی ښه ګله صحیح شوه ته دې یخ سوري ته کښېنه د چنار د ونې لاندې ته جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار کا لمر به راوړې په لاسو کې اور به پورې په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به د بر اسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم دغه لاره به رڼا کم د تیرې عقده به واکم د ژوند شپې به پې سبا منه یو نظم بل ویم چې د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه مننه دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم اوږدې قصې ته غوږ شم زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قصې ته غوږ شم اوږدې قصې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د سلیخي قصې ته غوږ شم ما ته لنډه وایه نن په منډه وایه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا مننه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکه په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وې په هوا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټ نو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه پوکه ما په منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده د الله خبره څه ده او د مولا خبره څه دا نظم ویم او دا زه وقاص ته ډالۍ کوم قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه قسم مې دې په خدای وي نن دې اخلم بس قیمت دې راته وایه که دولت وي که منت وي که څه مینه محبت وي که څه
پوهه مهارت وي قابلیت وي لیاقت وي صداقت وي شرافت وي عدالت وي یا قبل پیمانه وي کم چې ستا صدر سره وي زه په هر معیار پوره یم بس په تله کې مې ځای کا که باور دې په ما نه وي ازموینه زما وکه امتحان زما نه واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه زه انسان یم څه کمی به راپکي وي زه به خپل کمی پوره کم ځان به هر څه ته جوګه کم بیا به بیرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله نیازه خانه که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله موقع راکړه منه بس شاکر سے بس ته لږ انتظار وکړه او په ما اعتبار وکړه که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله که په ما دې اعتبار نه وي او رښتیا دې اعتبار نه وي ضمانت زمانه واخله بل صورت زمانه واخله ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم افغانه ضمانت به درله درکم هر صورت به درله درکم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم زه په خپله ضمانت یم څو ځله ضمانت یم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم که ته دا ضمانت ناخلي او ته ما ضمانت ناخلي نور کسان به درله درکم خپل یاران به درله درکم لیکوالان به درله درکم شاعران به درله درکم عالمان به درله درکم پوهان به درله درکم استادان به درله درکم شاگردان به درله درکم وقاصجان به درله درکم میانان به درله درکم په ما وقاصجان به درله درکم چارباغیان به درله درکم میانان به درله درکم په ما هر سړی مین دی زه په هر سړي مین یم بس ته غږ کوه جانانه هر سړی مې ذمهوار دی هر سړی درته تیار دی زه د دې نه به قلار شو د قصې نه به قلار شو ضمانت نه به قلار شو د مینت نه به قلار شو چې په توت شوه نو ونه شوه چې په توت شوه نو ونه شوه دا زمانه پوره نه شوه دا توتان زمانه پاتې ستا زلفان زمانه پاتې دا ماران زمانه پاتې خاماران زمانه پاتې خپل یاران زمانه پاتې ځه ورځه الله دې مل شه دغه ټوله دنیا ستا شه ځه په مخه دې رڼا شه خو جانانه بیا هم ژوند دی خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خو که بیا هم چېرته وشوه دې تمامې دنیا پرېښوي دې بدنامې دنیا پرېښوي بیا ته غږ شه زه به غوږ یم بیا به بېرته تاله راشم بیا زما امتحان واخله که کامیاب شم نو زما شه که ناکام شم نو بله مقرره منه کار غوښتنه کله هغه هم پوره کوم او ډمه نظم وایم زه یو غوښتنه کوم داسې کار دی تاسو هم د دې موبایل د لایټ ولګوئ داسې ستوري جوړ کړئ کنه لږ به خوند هم وکړي د موبایل لایټ ولګوئ صحیح ده کنه که ستاسو چارجر ښه چارجونه ختم شوي دي بس هغه چل دی یو نظم وایم نعمان قاري صاحب ته ډالۍ کومه دغه نظم عنوان دی ډمه بېګا مې دا به اورو صحیح ده که نه بېګا مې ډمه ولیدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په ورو به ګډېدله بېګا مې ډمه ولیدله لکه ګل به ځلېدله په ورو به ګډېدله نری شونډې یې پاڼې ښکلی مخې یو کتاب و د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په د شپې توره تیاره کې لکه شمه بلېدله په محفل کې څه غټانو څه راغلي غریبانو چې غریب به ورنږدې شو دا به ورو تښتېدله چې امیر به ورنږدې شو دا به یې خواته راښویدله چا منه چا شراب وسکل نشه شو چا د چرسو لوګی راښ که زه هم محفل کې ناستم د مستۍ نه ناخبره عجیبه شان سوچ کې پروتم ما ویل دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي چې څوک ولاړ دی هغه ولاړ ښه دي او چې څوک ناست دي نو هغه ناست ښه دي صرف غوږونه مو کولاو کوي ټیک شو که نه ما وی دا به د چا خور وي چې د چا غېږ کې ګډېږي دا به هم د چا بچی وي د حیا څادرې شلېږي یا خو ډېره د بېوسه چې محفلو کې ګډېږي یا یې سر باندې څوک نشته ځکه نه یېرېږي یا خو ډېره د کم اصله نه حیا شته نه شرمېږي زه لا دغه سوچ کې پروتم چې مې شړنګ د پانځې واورېد چې مې پورته وکتل سپوږمۍ ماته ولاړه زه یې لاس نه راوچت کړم معمولی شانتې راتاو شوه زما سترګو ته نږدې شوه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زما سترګو ته نږدې شوه نیازه خانه او په سترګو کې ګویا شوه وی اخري سوچ دې ښه نه دی زه حیا لرم شرمېږم خو مجبوره یم ګډېږم ته زما نه څه خبر یې چې له کوم حالت تېرېږم دا منمه چې خدای شته دی زه ترې هم ډېره یېرېږم
زه هم د چا غیرت یم په دې هم ښه پوهېږم خو زه هیڅ کولی نشم چې زه ډمه یم ګډېږم زما ډېره بېوسي ده ځکه هره شپه خرڅېږم خو بس تا ته دومره وایم چې محفل کې ګډا بس کم نو بیا ټوله شپه ژړېږم دای ووی او مسکی شو او نری اوښکې توی کړې زما هم زړه ټینګ نه شو د سماج نه ګیله وکړه اوښکې بیا مې میلمنې شوې د بڼو په سر ډیوې شوې د محفل نه را روان شوم او د ځان سره ګویان شوم ما ویل دومره لوی جهان کې د چا دومره هم ځای نشته دا نظم د دې عنوان دی په خپل اوښکو مې روژه ماته کړه روژه ماښام د روژه ماتي وخت و روژه ماښام د روژه ماتي وخت و لاس مې اوچت کو چې دعا وکړمه ما لا دعا ته ځان جوړ کړی نه و د لاس لکیرو کې مې ته ولیدې ستا نری شونډې رپېدلې اشنا د مخ کتاب د ډېر صفا غوندې و زه دې د سترګو په دنیا کې ورک شوم او ناګهانه بیا ماضي ته لاړم ستا مې وړې وړې خبرې یاد کړې خپل معصوم نظر ته حیران د کوټې په سر مې لوبې یاد کړې شوم هغه ښکلي مازدیګر ته حیران هغه اول نظر مې بیا را یاد شو او زه بیا هغه شان اوتر شوم هغه وختونه راته بیا را یاد شو چې په اول ځل زه سوری زیګر شوم زه در نږدې شوم تپوس مې وکړو هغه وختونه دې یادېږي که نه چې تا له پلار به پټاسې راوړلې نیمې به تا نیمې به ما خوړلې هغه وختونه دې یادېږي که نه چې د سحر نه تر ماښامه پورې ګلابه مونږ به یو ځای ګرځېدو تا راته ووې چې یو ښه مې یاد دي خو ماشوموالی ناپوهي وي اشنا بیا چې اشنا پتا شباب راغې پتا کې نوی انقلاب راغې په ما او تا پابندي ولګېده ستا په خندا پابندي ولګېده وخت زموږ پښو کې بیړې واچولې خو لیوني د مینې چا قید کړي هو لیوني د مینې چا قید کړي زمونږ زړونو به قرار نه موندو د وخت ظالم نه به فرار وموندو او بیا به پټ پټ د هر چا نه ګوله کله د ورځ کله د شپې دیدن شو خو خیر د وخت د ډېرېدو ساشنا د زمانې نظر په مونږو لګېد بیا زمونږ لار کې رقیبان و اشنا څومره ناترسه غمازان و اشنا هیچا به بیا په مونږه ترس نه کاوه څومره د خلک ظالمان و اشنا خیر د پردو نه به څوک څه ګیله کړي زمونږ خپل هم خامران و اشنا او بیا په مونږ پابندي ولګېده تا ته عزت د خاندان ګرانو د دغه یاري دې زه پرېښودم او زما حالت د لیونو غوندې شو او ستا په یاد کې به اوتر ګرځېدم خو ښه ده نن مې بیا اشنا ولیده زه ور نږدې شوم تپوس مې وکړو ګلابه زه درته یادېږم که نه بیا هر حالت هم عجیبه غوندې شو کله خلک ژړل کله خندلې راته خو په آخر کې صرف دومره ووې بس د دانش نور خوبونه مینه د وخت ظالم در نظر لرې وړم د دې وینا سره یې اوښکو توی کړې زه لا خبرم د خپل ځانه نه وم چې مې دا شونډې سلم دې غوندې شوې هلته ملا الله اکبر چغه کړه په خپل اوښکو ما روژه ماته کړه ستا نه زار شم خالقه په تخلیق دې مخلوق ویاړي خو د احسن تقویم دې بل شان راته ښکاري رښتیا بل شان راته ښکاري والله بل شان راته ښکاري په وړه خبره د تقویم کرښې ورانېږي دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کړي چې انسان په دا شکي شي چې نور ماننو دا د نور نه جوړه خاوره دومره ډېر زر رنګ بدل کړي چې انسان په دا شکي شي چې د نور ماننو دا محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کېږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو محبت رنځور غلام دی په پخه کاسیره کېږي هر خواهش شو بې حرمته چې په مصر کې نیلام شو د خار ښځو ګوتې پرې کړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي د خار ښځو ګوتې پرې کړې ستا د شان کوڅې ګوا دي خو ښایست د زنداني کو د تهمت داغونه وینځي بادشاهي منتظر د ازموینې نه ختمیږي ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده ډوبه خاموشي ده خو شمر او یزید خان دی عجیبه مسلمانی ده قاتل هم په خدای مین دی مقتول هم د چا نیازبین دی زه د ذات د حد نه لرې ستا د خیال غېږه کې پروت یم څاڅکې نور را څاڅي ما په لپو کې راټول که مخامخ پکې ته ښکارې ته په ما باندې پوهېږې چې زه تا ته ځان در سپارم منه یو دوه نظمونه یم واړه نظمونه یم خو زه بس تاسو صرف واورئ صرف یو څو شعرونه یم چې ورېږه صبر وکړه هغې ته وخت شته دی صحیح ده که نه زه ماسپښین بډوېګا مې ډمه ولیدل ته لږ وروسته ویم ښه اخیره کې به دغه ویم هغې ته به خپل ماحول را جوړ صحیح ده چې مین له جانان ورکه د مین نه جانان ماخله مین له جانان ورکه د مین نه جانان ماخله خالقه د زرګر نه د سرو زرو دکان ماخله جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما درله راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله
جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما در له راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او ښه سم درته معلوم یم زه ستا د لاسو جوړ یم د خاورو ګوډاګی یم زما امتحان ماخله او جانان ته مې په غوږ کې د زرګر په خوا کې وې ما در له راوړی دی ته ځان له پیزوان ماخله